لوی لوی بادشاہان حضرت سلیمان علیہ السلام چې داسې بادشاہي وه چې په مخ د ځمکه داسې بادشاہي د چا هم نه ده راغلې. څنګه بادشاہي یې وه؟ رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا الله نه یو درخواست کړی دی، رب اغفر لی، الله ما وبخه. لومبی سوال خدا کوي، رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب. خدای ما وبخه او داسې بادشاہي راکا چې تر قیامت پورې د بل چا سره مناسب نی، تر قیامت پورې داسې بادشاہي د بل چا را نشي، داسې راله راکا انک انت الوهاب. او خدای دا کار ته کولی شي، داسې بادشاہي ما ته را بخلی شي، را کولی شي راله. هغه دعای قبوله شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه دعای قبوله ده. وی یو ځل مونځ مې کاو نو یو شیطان دی هغه ما ته اوړي راوړي د مانځه نه مخکې یو شغله راوړله او ما د اور شغله مخې ته غورځئ. وی ور ټوپ مې کړی په یو کلک مې راونیو، پیرې دی پیرې کلک مې راونیوه. وی ما وی چې د جومات د ستن پورې تړم چې دا مدینې دا ماشومان ور باندې لوبې کوي. وی زما د رور د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شوه چې رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب. خدای داسې بادشاہي راکړي چې د بل چا ني. د هغه په پیریانو حکومت و. نو که ما دین وه نو په دې پیري زمام یو حکومت راته، د هغه دعا کې لږ نقصان راته. نو فرددته خاصعا مې زر وکشه چخې شه په مخه دې. نو داسې بادشاہي خدای ورکړې وه چې د هغې په شان بادشاہي د بل چا نه وه. پیریان تابع دي. قرآن شریف کې الله فرمایي زه نه ویم، هوا تابع ده. قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر. د سحر نه تر غرمې پورې به د تخت د یو میاشت مزل کو، او بیا د غرمې نه پس تر مازدیګره پورې د تخت به د یو میاشت مزل کو. او تفسیر ابن کثیر لیکلی دی، حافظ ابن کثیر، تختم عجیبه شاهی تختو، یو قالین به په د پاسه پروتو او څومره کرسۍ به پې پرتې وې، 6 لکه کرسۍ به پې پرتې وې. ستا په جس کې 350-400 کرسۍ لګېدلې، او چې دا غټ 2 منزله جدي نو زیات نه زیات 450-500 کرسۍ دي شي. او بیا څومره بلا ده، 6 لکه کرسۍ به لګېدلې وې په دې قالین د پاسه، په دې تخت د پاسه. او دا 6 لکه کرسۍ کې ډومبی به هغه خلک و چې هغه په انسانانو کې نیکان خلک وي، او بیا به وروسته ورپسې هغه خلک و چې په پیریانو کې هغه نیکان او صالحان خلک وي. لوی شاهي دربار دی او په هغې کې دا تخت لګېدلی دی او مرغۍ پې د پاسه ابن کثیر لیکلی دی، د پاسه پې مرغۍ او دا وزر رقوي او د پاسه دی چې په دې باندې لکه د چترۍ سوري وي. او هوا تابع ده. رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی زینوے ہوا تابع ده. نو ہوا یخم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو یخ هوا لګي، او ګرمم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو ګرمه هوا لګي. دا تخت به اوچت شي. مونږ خلک چې جهاز کې اوچت شي نو شیشه کې یو خوا ګورو سیل کوو، هلکه څه منظر دی، او شیشه کې بل خوا ګورو چې وګورو چې دا دریاب دی او که دا غرونه دي. او د سلیمان علیه السلام یو خوا بل خوا کتل نو چې به کله تخت په هوا شو نو سر به یې ښکته کو، د رب العالمین شکریه به ادا کول. خدای ستا شکر دی، الله دا دومره هوا دی راله تابع کړې ده. او دا به روان شو. قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء حیث اصاب، چې ما ولا باد تابع کړو خو داسې لکه دا اوسب دا هوا برپا وي، کله طوفان راشي، کله زول راشي او طوفان راشي نو جز غرق کی، جز غلبیږي را غلبیږي. بعضې وخت کې هغه کپتان د جز اعلان وکړي چې موسم خراب دی، او خراب موسم کې جز تلیم نشي. او قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء، دا باد داسې تابع و چې د باد کې لقړوق نو، طوفان پکې نو، هغه ګوله پکې نه و چې تابعیږي، او نه د خراب موسم څه احتمال پکې. رخاء چې کم خوا به ته او کم ځای ته به نیت و نو باد د تابع و، ښه اطمینان سره به هغه ځای ته رسو. اوس دا خلک وایي که نه وی دا باد پخوا به خلک، اوس خو هغه شی ختم شو. اوس هم چې دا هوایي جز بره خیږي نو د هوا په زور باندې خیږي، د هوا په زور دی روان دی بره. هلکه دا خو بره یخني ده
او کله ګرمي ده او دا تخت به څنګه پاواته. دا د سلیمان علیه السلام معجزه ده. دا به نه وی چې لکه اوس جس څنګه دي داسې به ته نه، جس په اسبابو روان دی او معجزه کې اسباب نه د پیغمبر د ګوتو نه اوبه بیږي، نو هغه څه نلکه خو دلته نه لګېدلې چې اوبه ترې روانې دي او نه شاته نه کوي شته. د الله طاقت معجزه د پیغمبر د پاره د رب العالمین یو طاقت دی، بس د الله د طاقت مقابله څوک نشي کولی. دا لوی تخت به په هوا تابع شوه. حیوانات تابع دي ټول، حیوانات ورسره خبرې کوي. خبرې قرآن شریف کې الله وایي زه نه ویم، په لاره روان دی او په لښکر دی ورسره په ځمکه روان دی. دې وخت کې لوی لښکر دی او د دنیا فوج دی. یو میږی د سوړې نه بار راوتې ده، د میږو مشره مور چې ده هغه د خپلو میږو ته اعلان کوي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. دا قرآن شریف کې الله وایي لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اے میگو شابه فورا خپل سلو ته ننوځي. سلیمان علیہ السلام سره د خپل لښکر را روان دي، ګوري ریز مریضم نکی دا غي د خپل لاندې کړاله دل بشه. دا आवाज سلیمان علیہ السلام اورید. رښتیا وایي موږ د میږي आवाज اورو نه، میږي خپل منځ کې لګیا دي خبرې کوي، موږ आवाज نه اورو. دا आवाजونه کوي خو موږ ته پته نه، موږ نه اورو. مرغې خبرې کوي موږ په نه پويګو نه اورو او کووي رو په مطلب نه پويګو. میږي لګیا دي. اے میګو سړو ته نه نوځي. شابه فورا سلیمان علیہ السلام سره د لښکر را روان دي او د خپل لاندې مدل نکی. فتبسم ضاحكا من قولها. چې سلیمان علیہ السلام دا خبره واوریده مسکی شو وی خندل. مسکی شو، قرآن وی فتبسم ضاحكا، مسکی شو لګي هم خندل. اوهو میږي تم پته. دا حیوانات الله خبرې دي ته پته. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې وعلمنا منطق الطير، ما د مارغانو په خبروم پی کړو. څومره چې مارغان خبرې کوي باغی پوی څنګه انسانانو کې څوک په پنجابي کې لګیا دي، څوک په پښتو کې لګیا دي او څوک په انګریزي کې لګیا دي، څوک په اردو کې لګیا دي. دا رنګ دي حیواناتو کې خپل منځ کې په خبرو کې اختلافات شته، لیکن په ټولو سليمان عليه السلام خدای پاک پوی کړو. کوم ځای کې چې وب نشته وب نو ځان سره به دغه ګرځاو. هد مولا جرګک به ځان سره ګرځاو. مولا جرګک له الله دا یو پوهه ورکړې ده چې هغه یو ځای کې پته وته لګي چې وبدل ته څومره لاندې دي، 10 غزه لاندې دي او که 20 غزه لاندې دي، او بل بیا خوږی دی او کدي ترخی دي. نو مولا جرګک به ځان سره ګرځاو. دې د پاره چې ماته دا وبول یو ځای ته لاړ، الته مولا جرګک وګورې نشته، نو غوسه شو. نو مانځه وخت اوس او دلته چې مونږ ته څه پته لګي چې وب څومره لاندې دي، څومره ځای کیو کنه چې وبدان لرو باسو. ځکه پیریان او دیوان په قبضه کې دي. مولا جرګک نشته، قسم یې خوړه. قرآن شریف کې الله وایي وی کدا مولا جرګک مال په ګوتو راغی نو زه به وجنم پرېږدم نه، وجنم ذبح کوم، بیا به سخته سزا ولا ورکوم. دې کې مولا جرګک راغی. چرته تللی اوس ګوره داسې ته ویلی چې مولا جرګک ته چې چېرته تللی، خپل طوطي ته ویلی چې چېرته تللی وي، خارو ته وی چې سپي ته ویلی چې ته تللی وي. باقاعده خبرې ورسره کوي، په خبرو یې پوهېږي. هغه ډېر هوښیار و. دا نوې ناشنا سیل او سیاحت دار چا خوښي. مولا جرګک هوښیار و. هغه وی صاحب دلته را سره نور ملګري یو ځای شو په دې ونه ناست وم. هغې وی چې دلته یو ډېر زبردست ښار دی، چکر نه لګې. ما وی راشه سیل به وکړم، خپل آقا ته به هله ویم چې دا ښار څوک دی او کوم ځای دی. لړم صاحب دا د یو کلی دی، سبا ورته وایي. د هغې یو بادشاه ده او هغه د بوتانو عبادت کوي. ګوره څومره لوی طاقت خدای سلیمان علیه السلام له ورکړی. دا خو منې که نه، په هوا کې روان دی، پیریان تابع دي، لیکن د غیب علم ورسره ګورې بیا هم نشته. د مولا جرګک نه معلومات کوي چې اوبه څومره لاندې دي څومره نه دي، قرآن وایي. او مولا جرګک نه معلومات کوي. مولا جرګک ورته وایي چې هلته کې بله بادشاه ده او هغوی د بوتانو عبادت کوي. بوتان عبادت کوي. ودرېږه ښه یو خط تله در کوم، د یو سا دا خط ورغورځوه، پته دې لګو چې ته رښتونې او که دروغجنې. نو خط یې وله مخ وکړه کې کېښود. هغه لاړ والوته او خط یې هغه ملکې بلقیس ته په غېږ کې ورغورځو. واپس راغی ام ولا په غېږ کې ورغورځو. هغې کې ورته سلیمان علیه السلام لیکلي وي انه سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی واتونی مسلمین، چې ما ته زما تابع کېږي به دا کفر و شرک به پرېږدې، ایمان به راوړی.
خبره مې دې پورې کوله هغه پوره قصه درته نه کوم، خو چې زما کوم ځای کې مقصد دی هغې له راځم چې حیوانات تابع دي، خبرې ورسره کوي، میږو په خبرو باندې پوهېږي، خبرې ورسره کوي، باقاعده خبرې اوري او په پوهېږي، او پیریان یې تابع دي. داسې حکومت یې نن سبا یو پیری څوک نشي تابع کولی، پیریان یې تابع دي، او پیریان یې څنګه تابع دي؟ داسې تابع دي قرآن شریف کې الله فرمایي په دریاب کې غوټې وای او ملغلرې او یاقوت او مرجان او دا لالونه ولا روباسي، داسې تابع دي. واصلنا له عین القطر، قرآن شریف کې الله فرمایي وی تانبو پیتل مې متاسان کړو. قیمتي شی په هغه زمانه کې تانبو پیتلو، اوس هم قیمتي شی دی. آباده کې به تانبه او د پیتلو استعمال کو، په دروازو کې او په پیلرو کې او په نقشو نگار کې به داغه استعمال کو. الله وی داسې موتاسان کړو چې د پیتلو غټ کان باو او چې ګوته به ورولې داسې به او به د لکه د وبو پشان دي. ته چې تانبه او پیتل ویل کې سونه خرچې پکې، هغه چې به یو کوف پناره کړي نو ویلې بشوا، او چې سبه ته جوړول او کومه نقشه به ته جوړول او کوم ډیزاین به ته جوړول هغه سه جوړول شي. دے بیل کمال والا رب العالمین ورکڑو. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه، قرآن شریف وی پیریان میں مطابق کرو. من يعمل بين يديه رد مخ کے بے کار کو باذن ربه دا اللہ پا حکم. او چې کم پیری با کار کی سستی کو لو کار بے نہ کو نو قرآن کے اللہ سوئی ومن يزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعیر. چې کم پیری به د سلیمان علیه السلام خبره نه منله او کار به نه کو، موږ مضبوطه سزا ولا ورکوله. الله قرآن شریف کې فرمایي. نو رب العالمین د پیغمبر ټوله توجه خو ستای دین طرف ته، نو د الله په حکم بیت المقدس جوړول شروع کړل. خپل مقصد ترانو بیت المقدس یو ډېره خشته نقشه جوړه کړه. هغه نقشه پیریانو له ورکړه. پیریان کار زر کولی شي د انسان په نسبت. پیریان ارضه ته رسیدي شي په یو سکند کې او په 15 منټو کې کوهستان ته رسیدي شي، او په لږ وخت کې د کوهستان نه اعلی لرګیم را رسول شي، او دریاب کې مغوپوي د دریاب د ویخ نن د ملغلره او د جواهرات راوړل شي، کار کوي. نو رب العالمین په حکم باندې د بیت المقدس یو ډیره خشته مزیدار نقشه جوړ کړه، او پیریان یې راغون کړه دا نقشه والے، او کار شروع کې بیت المقدس به جوړو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قرآن شریف کې الله فرمایي غټ غټ بلډینګونه به سليمان عليه السلام لري پیریانو جوړول، او پخلی به ولا کول. نو څنګه پخلی به ولا کول؟ دیګونه به ولا پخول، خدا نه د موږ د دیګ پشان دیګه. قرآن شریف کوئی قدور الراسیات، اگا دیکھ کسو کے دا زین لقول نشی، غٹ غٹ دیگونا سوک دا زین نشی لقولے، اگا دیگونا بے والا پخول. او جناب دا دنیا دعوت باو خلق براتلل او لنگر بچلے دا شاہی دربار باو. نقشہ ورکلا سلیمان علیہ السلام ویدا بیت المقدس پا دے نقشہ جوڑو لگوارے دیر خدس سے، او دته رب العالمین حکم وکړ چې ته یو کوټې ته نه نوځه، دی له نقشه ورکړه، دی خپل کار کوي، او ته یو کوټې ته نه نوځه او زما د عبادت د اعتکاف نیت وکړه. هېڅوک به تاله نه راځي، ستا د رزق د ډوډۍ انتظام به زموي. لکه اوس سړی جونګړې ته نه نوځي چله وباسي څلوېښت ورځې، دا بزرګان نیکان صالحان، یا جومات ته نه نوځي او ځان نه څادر ته وکړي او څلوېښت ورځې څوک 2 میاشتې څوک 3 میاشتې اعتکاف کوي او چله وباسي، خو دله خو بچي او ملګري ډوډۍ راوړي که نه؟ اخو پیغمبر دے دا اللہ حکم دے نا یو شیش محل دان نجوڑ کا مزیدار اگے کہ خپ قلار کے نخپل عبادت کوا او دی پیریانو تدا سے نظر کوا چی دی کار کئی او کار نہ کئی نور زما کار دے اس سوک بنرازی لگیا اس خپل عبادت کوا ڈوڑے انتظام بدل زکو. خپل وزیرانو نے اجازت واغشت چې تاسو خپل محکمه هر یو وزیر چلاوي، بس زما خیری وزیر او په دې اخیری ورځو کې د الله په حکم زه د شیش محل ته د شیشو دی محل ته نه وتم، ما سره دې چا بس کار نه، زه به د خپل پروردگار عبادت کوم. او د داسې ځای کې محل جوړ کړو چې دا ماته بیت المقدس جمعات بخکاری، او د جمعات کار مې د پیریانو ته حواله کړي پیش او جوړولې پیش. هر وزیر ته خپل کار حواله دی، ته زراعت کوا، ته د خلکو منځ کې قضا کوا، انصاف قائمه وا،
ته د خپل جهادونه کوه، دا فلانکي وزیر د فلانکي او دا فلانکي د فلانکي او فلانکي د فلانکي هر چاته خپل کار حواله شو او باس نور د سلطنت کار تاسو ته ما منتقل کو. دغه شیش محل کې به خپل عبادت کوم د الله، نه ستاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم، نو به زما الله به زما تنظیم کوي او پیریانو باندې به زما نظري تکړه شي، تاسو کار کوئ، دا نقشه او دې مطابق به تاسو کار کوئ. بهترین طریقې سره بیت المقدس به جوړئ. لګیا دی ورته ګوري او دقه سي دا کونټه راغشتې ده، دا کونټه او دې دقه دې خپل ځنې ته نیولې ده او د الله تعالی عبادت کوي. رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی. مونږ خلق به عبادت هم کوو او خپل بیبي سره تعلقات به هم ساتو او خپلو بچو له به رزق هم ګټو او خپل غم خادي به هم کوو او د جمع منزله به هم راځو. زمونږ په شریعت کې دا رهبانیت منع دی. هغې دپاره دا جایز و په هغه زمانه کې چې که ته یو کال له شپږو میاشتو لمځان له شوې او هېچا سره تعلقات نه، نو تاله جایز دی. لګیا دی هغه خپل عبادت رهبانیت کې اکونټه راغشتې ده، دقه ځنې ته یې نیولې ده او دې پیریانو ته دقسې نیغ نیغ ګوري او د خدای ذکر واسکار کوي او پیریان لګیا دي دلادل کار کوي. څوک لګیا دي خښتې راوړي، دغه راوړي، تیږې راوړي، څوک ټیلونه راوباسي هغې باندې کار کوي او څوک تانبه او پیتل راوړي او په هغې کې لګیا دي کار کوي. یو ورځ نه دوه ورځې نه په کلونو لګیا دی او خدمت کوي. او هغه نقشه چې سلیمان علیه السلام ورکړې ده هغه انجینرانو په مخ کې لګیا دی، خپل کار روان دی او داسې ده ته ګوري چې سلیمان علیه السلام مونږ ته خیال دی که نه دی. بل وایي او هلکه هغه دی مونږ ته نیغ نیغ ګوري، ښه ګوره ډبل کار کوه. چې کم پیری با خوا دې خوا کول، نورو پیریانو ته به وي اوچتې کې او په دې دریاب کې وله غوټۍ ورکوي. ومن یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي. هغې کې ځان له لکه څنګه چې دا ډوټو کې خلک وي په یو مشر دی، د هغه مشران د پاسه نور مشران دي، د هغې مشران د پاسه نور مشران دي، ډبل کار کوي. هغه افسران به تلل د پیریانو داسې به کتل، هلکه ګورې تکړه کار کوي، ښه سلیمان هم نیغ دې خوا مونږ ته ګوري. هغه سره الله څه چل کړی و، د هغه نه خدای سیستې وه، دې دې ته یې ډډه والې ده او روح ته رب العالمین لر کړی. ساتې وتې ده خو د پیغمبر وجود دا خوره نه خوري، دا قانون دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو راځئ په ما سلام اچوئ، ستاسو سلام به زه اورم. صحابه ورته وی د الله رسوله ستا وجود خو به خوري شوي، نو ته به څنګه زمونږ سلام اورې؟ وی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، وی الله په ځمکه دا حرامه کړې ده چې د پیغمبر وجود دی وخوري. ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري، بلکې یو روایت کې داسې دي چې الانبیاء احیاء یرزقون فی قبورهم، پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمدي دي، رب العالمین رزق او روزي ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تکله نو وی فرمایل وی تلم وی موسی علیه السلام می ولید، حضرت موسی علیه السلام وی یصلی فی قبره، په خپل قبر کې لګیا دی او خپل منځ کوي، خپل قبر کې لګیا دی او منځ کوي. موسی علیه السلام می ولید. نو د پیغمبر وجود نه خوري کېږي او نه د پیغمبر وجود ته خور او څه نقصان رسیږي. رب العالمین ټیم پوره که د مرګ ټیم پوره شو، سات یې لاړه والوته، سا لاړه او سلیمان علیه السلام دقسې لګیا دی، دې ځنې ته یې لرګې خپله کونټۍ لمه کړې ده او سات یې لاړه. اوس رونو تعمیر نیمګړی پاتې دی او سلیمان علیه السلام وفات شو. دا د مقصد خبره دا ده، رب العالمین ولې یو خاصه نیټه مقرر کړې وه که دا سلیمان علیه السلام له سا نه وې وتی او دې جمدی و بیت المقدس خو لا تیار نه دی. عقل سوی عقل خدا وی چې دې جمدی وي او دې بارم راوتی او دې چکرم لګولې چې یو سړی د لرې دی نه په دوربین کې ګوري یو شي ته، یا یو سړی په شیشه کې یا په کیمره کې یو شي ته ګوري او یو سړی راشي او مخامخ په چکر لګي، دواړو کې فرق شته که نشته؟ عقل سوی عقل وی چې الله دومره صبر خو به دې ورته کړی وي چې دا بیت المقدس خو جوړ شوی وي، الله دومره صبر به دې ورته کړی وي چې د بیت المقدس خو جوړیږي د عبادت دپاره چې یو مونځ مې د جمع پکې کړی وي. یو سړی چې کور جوړوي مقصد یې پکې سي چې زه په دې کور کې اوسمه. یو سړی جومات جوړوي او شروع پې وکړي او په دا منځ کې پکې مړ شو، خلک څه وایي اوهو دی غریب خو ډېر په مینه جومات روان کړی یاره چې دونه عمر خو یې وی چې د یو مونځ خو یې پکې کړی وی. اوس عقل ستا یو څه وایي، فیصله د الله بله ده، دقه ځای کې زما غرض دی. اوس
عقل وای چې لږ دونه جون دی وي چې سلیمان علیه السلام دا جومات په خپلو سترګو د جوړېدو نه پس لیدلی وي. عقل وای چې په ډېر محبت او مینه جومات روان کړی دی او دا ته مکمل شوی وي او د هغې معاینه کړې وه څه خوند به یې کړی وي. عقل وای چې دا جومات یې جوړو د عبادت دپاره چې ده یو مونځ خو د جمع پکې کړی وی، یو ورځ اعتکاف خو یې پکې کړی وی. دا زما عقل وای. د الله فیصله څه وی؟ الله فیصله دا وی چې الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، چې کم روزي مې ولا مقرر کړې ده او هغه روزي اخري او هغه پوره شي، نو جومات که نیمګړي مې وجنم به صابه وباسم. واده کې نه دي کړی کوېدنې کړې ده او سبی ډولۍ ده نو صابه تې وباسم چې نیټه پوره شوه. الله دا وی. زما عقل څه وی؟ یاره یو ورځ خو به یې ورته کتلي چې د واده دا خوشحالي خو یې لیدلې نه نه پالنګ باندې به تې څه وباسم. زما قانون الله وی دا دی. دا الله قانون څه وی؟ بچو له روان دی، لاس کې میوه نیولې ده چې دا بچو له وړم. زما عقل خدا وی چې ډېره خواري کړې ده او ډېر په مینه کې روان دی چې کور ته ورسي او دا امونه خو یې د بچو سره یو ځای خوړلی وي. زما عقل دا وی. دا الله فیصله څه وی؟ نه امونه به تې په لار کې د ګوتۍ نه غورځېږي او په لار کې به مري. داسې ده که نه ده؟ زما عقل او ستا عقل او دا خدای فیصله دلته کې یو بل سره ټکراو ده. عقل یو څه وی، الله بل څه وی. عقل ناقص دی، د الله پویه کامله ده. عقل خدا وی چې د نبی علیه السلام 63 کاله عمر دی، په 63 کاله کې د حضور پاک نه څونه خیر امت ته ورسېد. وایه که نه؟ عقل خدا وی چې 63 کاله نه او 63,000 کاله عمر وي نو خیر به نور څونه رسېدلی. عقل وی زه ویم افسوس زما به څه عمري، زما خو زیات نه زیات چې ډېر عمر م شي نو 80 دي شي او یا دي شي اتیا دي چې 100 دي شي. زه وایم چې زما دا عمر د نبي علیه السلام مبارک وي نو امت ته به خیر ډېر رسېدلی. داسې به تم وي، داسې به بله م وي، داسې به بله م وي. داسې ده که نه ده؟ عقل زما دا وی. خدای څه وی؟ الله وی نه بس 63 سال عمر مې وله فیصله کړې ده دومره به ډېر راته نږدې دی، ډېر مې نیازبین دی، ډېر مې خوښ دی، ستاسو نه مې ډېر خوښ دی، مخلوق نه مې ډېر خوښ دی، مخلوق مې د هغه د مخه راوستلي دنیا ته او هغه سره مې ډېره زیاته مینه ده او د ګناهګارو سفارش به م پې کوم. ستاسو نه ما ته نږدې د پیغمبرانو سردار دی. خپل عقل دې مه چلوه، خو زما فیصله دا ده چې عمر به 63 کالې په دنیا کې زیات بني. دا د عبرت خبرې دي زما ورونو. نو عقل وی چې سلیمان علیه السلام خو دا جومات لږ لیدلی وي که نه چې جوړ شوی دی او یو مونځ خو یې پکې کړی وي که نه د جوړېدو نه پس او لږه غوندې ناست دی پکې کړی وي که نه. عقل دا وی. رب العالمین څه وی؟ نه زما فیصله دا ده چې ثابت یې وباسم. دقسې تکیه والې ده، دا کونټۍ دې ځنې تاړمه کړې ده او پیریان هغې نیغ نیغ ګوري ورته، هغې پې نه دي په دې باندې چې د ساه وتې ده. که ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام خو وفات دی، پیریانو بیا څوک کار اخیستی شي، هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلی به. پیریان خو زورور خلک دي، اور نه پیدا دي. غوسه خو یې دومره ده چې څوک ټینګېدی ورته نه شي. غوسناک قوم دی. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي فلما قضینا علیه الموت، چې موږ په هغه د مرګ فیصله وکړه، ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساءته. چا خبر کړ پیریان؟ وینه خدای مقرر کړ لاندې نه، وینه لګیا دي هغه شیش محل کې خدای وینه راوستل او هغې کې لګیا دي او د دې کونټۍ دا وی خرو خوري، وینه لګیا دي رو رو خوري 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 خوري. خو چې د کونټۍ هغه ویښ وینو او لاندې نه وخوړلې شوه نو کونټۍ پرېوته. نو چې پرېوته نو سلیمان اسلام را پرېوته. کونټۍ د وجې نه دلته کې کونټۍ علامه ده. فلما قضینا علیه الموت ما دل على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر، چې را پرېوت، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. پیریانو وکت یلکه سلیمان علیه السلام خو هغه پرېوته، خو وفات شوی دی. لکه کونټۍ چې وکتله او دا خو 6 میاشتې مخکې وفات شوی دی، بلکې حافظ ابن کثیر وی 1 کال مخکې وفات و. 1 کال یې کونټۍ ته ډډه والې ده، 1 کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته ځي تماشه کوي چې سلیمان موږ ته ګوري که نه ګوري. زر رامنډه کې هلکه موږ ته نیغ نیغ ګوري ګوري. حال پیریان لګیا دي او ډبل کار کوي او انجینران لګیا دي د پیریانو کار کوي. چې لاندې وکتله لکه دا وینه چې لګېدلې دي او دا دونه ځای خوړلی څونه موده کې به دا خوري. اوهو دا خو 1 کال شو چې وینه دې کونټۍ ته اړم دي او دا کونټۍ خوړلې ده. فلما خر، چې را پرېوته، تبینت الجن، قرآن عجیبه الفاظ دي، پیریانو ته
پته ولګېدله. لو کانوا یعلمون الغیب، لکه موږ چې څنګه بعضې خلک کوي په انسانانو کې بعضو سره علم غیب دی، پیریان هم وایي بعضې پیریانو سره علم غیب دی. اوهو که زموږ پیریانو سره د غیب علم وی دا دومره عذاب کې به ولې مبتلا و. موږ ته خو به یو کال مخکې پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی، دا ډبل کار به م ولې کو. مرګ چې راشي سلیمان علیه السلام سره پیغمبري وه، ښه مضبوطه پیغمبري، بس د دنیا مرګ نه پیغمبری بچ نکلی شو. داسې سلطنت و چې داسې سلطنت قرآن وایي د بل چا نه تېر شوی دی او نه به راشي، هغې سلطنت بند نکلی شو. پیریانو باندې تسلط دی، بادشاهي ده، پیریان تابع دي، دیوان تابع دي. د بلقیس تخت ولا رب ته سترګې کې راوړي، د بلقیس تخت چې کله راوړه که نه وی څوک به راوړي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یو پیری وی وی صاحب زه به یې راوړم، څونه ساعت کې به یې راوړې؟ قبل ان تقوم من مقامک، دومره ساعت کې به یې راوړم چې ته د ځمکې نه پاسې، دومره ساعت کې به راوړم چې ته د ځمکې نه پاسې. بل څه وی؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، وی ته به څومره ساعت کې راوړې؟ وی زه به دومره ساعت کې راوړم چې سترګه ته څومره رپې، سترګې رپ کېدله را رسو. دا ګورې من غلط خبرې نه دي، د ډایجسټ او د اخبار خبرې نه دي، دا د قرآن خبره ده، دا د الله خبره ده. خدا چې کم وایي چې زه دله په رب د سترګې راوړم، دا څوک دی؟ الذي عنده علم من الکتاب، دا هغه څوک دی چې د سلیمان علیه السلام په رعیت کې وزیرانو کې د تورات عالم دی، د تورات علم دی ورسره، ورته وایي اسم اعظم دی ورسره، هغه ورته وایي علم من الکتاب. او زه دله راوړم دومره ساعت کې چې سترګه رپې د تکړه شره ویړه. په رب د سترګې کې د بلقیس تخت هم یو شاهي تخت و، یو بهترین تخت و، په رب د سترګې کې راوړو په میدان کې ورته کېښود او د الله شکر یې ادا کړه. داسې پیریانې تابع دي، داسې جناتې تابع، داسې دیوان. او په دریاب کې ورلغو پی وی داسې پیریان مرګ نه بچ نه شو، دنیا کې مرګ نه بچ نه شو، مرګ راغې ورته. او خبرې ورسره حیوانات هم کوي او مارغان هم ورسره کوي او د میږو په خبر هم پوهېږي او پویه خدای څونه ورکړې وه. الله اکبر. بخاري شریف کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه ښځې وې، د یوې ښځې بچې شرمه خو تخته و، د یو هم زوی دی او د بل هم زوی دی. عجم دی چې کم پاتې شو، یو وی دا زما بچې دی ستا هغه شرمخ تختولی دی، بل وی دا زما بچې دی ستا هغه شرمخ تختولی دی. اوس فیصله به په چا کوي؟ یو وی دا بچی زمار استاغه دی تختو، بل وی دا بچی زمار استاغه تختولی دی. لاړل حضرت داود علیه السلام له، سلیمان علیه السلام پلارو، هغه لا ورغی بچی دی مشر سره چې کومه پکې مشره ده، هغې وی دا بچی زما دی، ردې هغه شرمخ تختولی دی. هغې بلې ته وی تا سره څه ثبوت ګواه شته؟ هغې سره نه ثبوت و نه سره ګواه. نو هغه داود علیه السلام فیصله مشرې له ورکړه. چې بار ووتل سلیمان علیه السلام ورته وی څه چل دی؟ وی دقه چل شوی دی. وی بابا مې څه فیصله وکړه؟ وی دې مشرې له بچی ورکړه. وی ښه، وی په ما فیصله کوی چې دله وکړم؟ کشر وی او صاحب دا فیصله را ده خدای دپاره وکړه، زما له پې مطمئن نه دی. ټیک ده د پیغمبر فیصله ده، زه منم، انکار نه کوم، تی راله وکړه. وی دې دله وکړم یو، بس حکم یې وکړ چې چاړه راوړی په دامیان به نیم کو، نیم به د مشري شي او نیم به د کشري شي. زه خو داسې فیصله کوم، بچی به په دامیان دله اوس نیم کم، نیم د مشري شو نیم د کشري شو. بچی ته واغېست، چړې پسې هلک راغی، مشره مطمئنه ده غږ نه کوي، کشري چغې جوړې کړې. وی خدای دپاره مې لاله وه، د دې مشري شو خو مې لاله وه، د دې مشري شو د دې شو خو مې لاله وه. سلیمان علیه السلام بچی راواغی، کشري وکړې ستا دې زوړه. چا وی ته وی هغه څنګه؟ وی بله پوټې پړه کې فرق رانغی او دې چغې فریاد جوړ که معلومېږي دا چې بچی د دې دی، شور دې جوړ که، زړه درزار د دې بچی جوړ کړل چې خیر دی که د هغې شي خو بچی خو به د ما مخکې د شلېدو نه بچ شي که نه، نیم کېدو نه بچ شي. دې ته پویه وایي فهمناها سلیمان. قرآن شریف کې الله وایي دا پویه موږ سلیمان علیه السلام له ورکړې ده. پویه څومره ده؟ پویه هم بچ نه که، هغه د هوا تابعوالي هم بچ نه که. او چې بیت المقدس نیمګړی دی خو چې ټیم پوره شو سا لاړه. ډېر لوی عبرت دی زموږ ستاسو دپاره په دې کې. ډېر خلک وایي یاره جي دا خو یې لا ځواني وه، ځوانی کې مړ شه. ډېر خلک وایي یاره جي لاس کې فروټ راغېستي و بچو له وړل چې دا خو یې کور ته رسولی وې. ډېر خلک وایي یاره چې پلانکي هسپتال ته تللی وې پلانکي ډاکټر لا یاره بچ شوی به وي.
ډېر خلک وایي یاره چې دې سړک نه لوې تللی او دې په دې ته چا وي چې په سړکونو ګرځه، دې په کور کې وي، دې بچوې به وي. ډېر خلک وایي هلکه دا تماچه پې خلاصه شوه او ولګېد، یاره دته چا وي تماچو سره لوبې. ټیک ده خپل اسباب به ساتې، خو خدای چې کم وخت مقرر کړی دی، کم سبب، کم ټیم، کم ورځ، کم ځمکه، قسم په الله که د هغې نه بدلېدل شته دی. خبره خلاصه ده، دې کې هېڅ فرق نشته. مرګ داسې یو حقیقت دی خلاصېدی ته نه شي. حضرت موسی علیہ السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی، داسې پیغمبر دی موسی علیہ السلام چې په پیغمبرانو کې لږ جلالي مزاج هم لري، غصناک دی. ملک الموت ولا راغی، چې ملک الموت ولا راغی دا انسان په شکل اوسو کې وي زه مرګ فرشته یم. خیر دی څنګه رالی ستا ټیم پوره دی ساده نه وباس. اوس موسی علیہ السلام ته دا خبره کوي ټیم پوره دی ساده خمانه سا وباسې چې سپېړه اوچته کړه په دا مخ یې ووم. بخاري شریف کې حدیث ته ګورئ چې په دا مخ یې وو سترګې یې تړنده کړه. هغه له خو خدای پیغمبر خو عجیبه زور یې دوه کسو منځ کې جوړه نه کوله، یو بني اسرائیلي او یو یې د خپل د فرعون د قوم نو، دواړه سره نښتي دي. فرعون والا ظلم کوي په هغه بني اسرائیلي باندې د موسی علیه السلام په قوم یې ودی ظلم مه کوه. ولې ظلم کوې؟ زیاتې ورسره مه کوه. ستا پکې څه کار دی؟ نه زما پکې کار شته که نه؟ ته ولې ظلم کوې په ده باندې؟ د هغه دونه غټ ګېډې وړی شي چې تی ورته په سره د پلار به یې مو وړي. خو د فرعون د قوم نه و، هغه ته خو ځان ډېر لوی ښکارېده او دا بني اسرائیل دوی ته داسې ښکارېدل لکه دا چوړیان غوندې چې دي، خدمتونه به یې پې کول. ستا پکې څه کار دی؟ زما پکې کار دی که نه؟ ته ظلم کوې په ده باندې. ښځه چې ظلم پې کوم دا د پلار به هم دا پنډ وړي. هلکه سمشه ګوره نه یاره تا پکې څه دي؟ موسی علیه السلام ورغی خو چې څنګه فوکزهو یو سوک یې ورکړه ذوالقندار ته یې ورسو، یو سوک سره پرېوته او ساتې ووته. دا خو د پیغمبر سوک دی. اوهو دا څه وشو؟ ما خو ورته عقل ښه ادب مې ورته ښه، نه مې ورپسې توره راغېشتې نه مې ورپسې غشې راغېشتې نه چاړه. ادب مې ورته ښه، سوک مې ورکړو، په سوک به ما وې دې پېښې خو پکې مړ شو. او سار له بیا روان دی په دې لارو کې ګرځي. موسی علیه السلام چکر لګوي، هغه سړی لګیا دی بل چا سره یې جګړه ده، چې بل چا سره جګړه ده هغه سړی په ده ظلم کوي. د فورا موسی علیه السلام ته آواز کوي ای راشه که نه، هغه پرون را باندې هغه سړي ظلم کو او نن را باندې دې ظلم کوي. او موسی علیه السلام وایي خبره ظالم بچی خبره ښکاره کوې دا څه کوې؟ بل پوه شو ښه ده پرونې ده والې دی په سوکه او وجلی دی، بس هغه ته یې خوا کړی وایي خدای ته وګوره موسی علیه السلام زما توبه ده دا څه کوې ماله لاس راونړي پرون دی یو وجلی دی اوس ما وجلی. بس موسی علیه السلام پوه شو خبر راس خو پاش نو د هغه یو سوک کې کمال و، یو سوک به چاله ورکړه ځای ته به یې رسو. نو چې ملک الموت دي تا نڅا وباسم ما نڅا وباسې غصه شو ورته، خو چې څپېړه یې ورکړه په دا مخ یې ووو ملک الموت د سترګه ړنده کړه. خو د انسان په شکل ملک الموت واپس سمیدې شو خپل حالت ته، خو په حقه شکل رب العالمین له ځان ورسو. اوس الله د هر څه نه خبرېږي، خو بعض څیزونو کې د رب العالمین حکمت دی چې هلته رب العالمین له ورسېده. الله هغه بنده له دې لېږلی ما چې کم مرګ نه غواړي. دا زما دې حال ته وګوره. وایي ښه داسې وکړه ورشه او دې موسی علیه السلام ته ووایه چې مرګ دې نه دی خوښ، نو زه د یو غوی په شا لاس کېده او ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم. خو دې وخت کې موسی علیه السلام لږ سوچ کړی، غصه یې سړه شوې وه. ملک الموت واپس راغی، وی الله راولېږلم چې ستا مرګ نه دی خوښ، د یو غوی په شا لاس کېده د لاس لاندې چې څومره ویښته دې رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم. وی بیا به سي، وی بیا مرګ نه خلاصې غوښته دی، لاره بله نشته بې د مرګ نه. اخرت یقیني دی، جنت دوزخ یقیني دي، هغې له به خامخا ځي، نیک به جنت ته ځي بد به دوزخ ته ځي، بې د مرګ نه بله لاره نشته. اوس پېښور ته دی نو 20 لارې دي، په یو به ځې په بله به لاړ شي، نو بله به پرېږدې په بله به لاړ شي. اخرت ته جنت دوزخ ته د مرګ د لارې نه بغیر بله لار شته دی نه. وی ښه بیا مرګ دی، بس دا اوسنی وی ټیک دی دا مې قبول دی، نشي خلاصېدی د مرګ. یو عالم خوب ولید، وی خوب وینم چې یو زمری را پسې لګېدلی دی، زه ترې مخکې یم او دا زمری را پسې دی، زه منډه وام او زمری را پسې دی. ځنګل ته لاړم، وی ځنګل ته چې ورسېدم یو اونه وه، ما هغه اونې ته ټوپ کړې. اوچت شوم دا زمری راغی او د اونې د یوې ښکې راته ودرېد،
وی لغوندې خو مطمئن شوم چې دا لکه زمرې خو اونې ته نشي راختې دی. زه په دا ونه کې به ناست یم، دا زمرې به ستړي شي اخر به روان شي، خو هغه نه ځي. وی خوب اوس خوب کې خو سړی سوچ بل شانتي وي. وی مې چې دا به تر کومې په ونه کې ناست یم، یو غټ خرام و د ونې، وی په هغې رو مې ځان اوتوخو او د هغې خرام سر له مې ځان ورسو. په دې سوچ چې د خرام نه به ټوپ کړمه، نو چې زمرې تر څو رارسېدي خو د تنې سره ولاړ دی، نو زه به ترې تښتېدلی. خوب وی چې لاړم هغه خرامه مې ونیوه او ځان مې ځوړن که چې ټوپ وامه، چې ځان مې ځوړن که چې لاندې مې وکتل نو لاندې مې کوي دی د خپو لاندې، او یو ډېر تاترین کوي دی، او په کوي کې یو اجدها خامار دی، خوله یې وازه کړې ده، او دا زمرې راغې د کوي په دې غل راته ودرېده. اوهو دا څه په بلا وړېدو. په اونه کې مطمئن ناست ومه. دا خو بس چې یو سړی د څانګې پورې ونښلي ویزان شي بیا ونې ته ختې نه شي. اوس خو زه واپس ونې ته هم نشم ختې، او دا لاس به مې ستړي شي اوس لږ ساعت پس. نو یو بلا او دا دوه بلاګانې دي. که د کوي غاړې ته پرېوتم زمرې مې خوري، او که کوي ته پرېوتم هغه خامار سره څه کوي. وی په دې سوچ کې چې دا اونې د خرام ته مې وکتل نو په هغې تورې سپینې مږې نښتې دي، کر 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 لکه د هرې په شانتې او خوري، او د نیمې نه زیاتې خرام پرې کړی دی، لږ غوندې پاتې دی. وی ما خو وی چې زما لاس به ستړي شي نو به غورځېږم، دا خو که ځان ډېر هم ټینګم خو دا لږ غوندې ځای خرام پاتې دی، باقي خو د سپینو او د تورو مږ وراله پرې کړی دی، دا به شي. په دې هیبت کې راویښ شو. چې راویښ شو خپل استاد له لاړ. وی صاحب داسې خطرناک د هیبت خوب مې لیدلی دی. وی دا خو تا ته رب العالمین د خپلې زندګۍ او د ژوند ټوله نقشه وښوله. دا څنګه؟ وی دا کم خرام پورې چې تا وی ځان دی دا ستا ژوند دی، ژوند دا زندګي ده. او دا کمې تورې سپینې مږې چې ته ولیدې چې دا خرام پرې کوي، دا سپینې مږې ورځې دي او دا تورې مږې شپې دي. دا شپې ورځې لګیا دي ستا د ژوند خرام پرې کوي. رښتیا ووایه، څوک د 50 کالو دی نو 50 کاله یې والا خرام پرې کړی دی، څونه به پاتې. ډېر لوی خرام د ژوند زمونږ ورې کټ شوی دی. که چېرته عمرم میاشي نو یو معمولي توتن کې پاتې دی، که عمرم یو ورځي یو پوټې غوندې پاتې دی، که عمرم یو کالي لږ پاتې دی، که عمرم 10 کالی نو 580 تېر شوي دي. اندازې ته ګوره څونه خرام پاتې دی، معمولي غوندې پاتې دی. دا تورې سپینې مږې دا ورځې شپې دي، او ستا د ژوند دا خرام چې دی لګیا دی کټ کوي، لرې د نیمې نه زیات والی دی. او دا کوي چې د خپو لاندې دا قبر دی، او دا په کوي کې چې کم اجدها خامار دی دا مرګ دی، مرګ دا به خامخا ټک در کوي، بچ کېدی ته نشي. نه د دې خرام نه بل خوا تلی شي، دا به کټ کېږي او د کوي له به ځې. او د کوي په غاړه چې دا کم در پسې لګېدلې زمرې دی دا ملک الموت دی، دا ملک الموت دی. دا ملک الموت ته پرېږدي نه، دا د خلاصېدی نه شي. دقې قبر له به ځې، او په قبر کې چې دا کم خامار دی دا مرګ به دله خامخا ټک در کوي. دا حقیقت دی. د دنیا په دې ژوند موږ څومره فخر کوو، موږ وایو دقه ژوند زموږ زندګي ده، اخرت ير، مرګ بالکل ير دی زموږ. وی چې کله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسانان الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل، دا دونه واړه واړه پوټې پوټې، نو مخامخ یې ورته ودرول. چې مخامخ یې ورته ودرولو نو دې کې الله تعالی نمونه او نخ پیدا کړی وي چې دا مالدار دی، دا غریب دی، دا روغ دی، او دا شل دی، او دا ښکلی دی، او دا بدرنګ دی. دا نخې نښانې وي پکې. نو حضرت آدم علیه السلام په هغه نښو نښانو د خپل اولاد وپېژنده. د الله نه یې تپوس وکړو، وی الله دا څوک دی؟ وی دا زما ستا بچي دی. وی الله دا فرقونه دی پکې ولې پیدا کړي دي؟ هلا سویت بین عبادک، دا د یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول خشته وي، ټول روغ وي، په صحت برابر وي، او ټول مزیدار وي. دا فرق دی ولې کړی دی؟ رب العالمین او فرمایل دا دې دپاره چې دې زما د نعمت شکریا ادا کړي. دا چې کوم په یوه سترګ ړوند دی، دی به د دواړو سترګو ړوند ته ګوري نو زما شکر به ادا کړي. دا چې کوم په لاسو شل دی، دی به دې ته ګوري چې د خپې خو مې روغې دي که نه، په سترګو خو روغ یم که نه. دا چې کوم په سترګو ړوند دی، ابوی د لاسونه خپې خو مې روغ دي، شل خو نه یم چې په پټ پاتونو توخېږم که نه. کم بدرنګ دی، دی بوی د یاره که بدرنګ یم
او د امریکای او د برطانیې والا پشان سور سپین نیم خو شکر دی هغوی سره ایمان نشته ماله خو خدای ایمان را کړی دی که هر چا کې خدای پاک داسې یو خاص نعمت ایښودی دی چې دی د ځان نه لاندې ته وګوري به د خدای شکر ادا کړي او که ځان نه لاندې ته نه ګوري بره ته ګوري د خدای شکر نه شي ادا کول. نو وی په دې کې بعضې بچیو د آدم علیه السلام چې د هغې د تندو نه ډېرې تیزې رڼاګانې تلې نو ده د الله نه تپوس وکړه الله وی دا پکې څوک دی وی دا ستا په اولاد کې پیغمبران دي وی د یو کس د تندي نه ډېره غټه رڼا تله نو آدم علیه السلام وفرمایل چې الله عرض وکړو چې دا پکې څوک دی چې د تندي نه ډېره تیزه رڼا ځي وی هذا ابنک داود دا ستا یو نوسیر داود بی نوم علیه السلام د سجدې ډېرې کړي دي او الله ته جړاګانې زیاتې کړي الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی دی 80 کال نو آدم علیه السلام ته الله دا ښودلی و چې ستا به 1000 کاله عمر چې د دې ته وکتل چې زما 1000 کاله دي او د خو 80 کاله دي 1000 او 80 دا خو ډېر کم دی وی الله دا عمر ول لږ زیات کړ وی نه ما هر چا له خپل مقرر عمر لیکلی دی هغې کې نه یو سیکنډ مخکې والی کېدی شي نه رستو والی کېدی شي وی ښه الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انت وذاکه دا ستوره ده خبره ده خو ګورې ستا به کمیږي عمرونه ما ته لکه یو سړی 1000 روپۍ چاله ورکړي چې دا په دې 10 تقسیم کا نو که یو له سلسل ورکوي نو هم ټیک ده که یو له 200 ورکړي نو بل له به کمې ورکوي هغه روپۍ نه زیاتېږي د یو به زیات شي د بل به کمیږي نو که ته دله ورکې ورکه خو ګورې ستا به کمیږي وی ښه الله زما د عمر نه وله 40 ورکه 40 وله ما ورکه دا ولې 40 ورکه او 40 خو ډېر شی دی د آدم علیه السلام جنت کې او جنت کې عمر لا شمېرلی کېږي نه دا زمانه دلته په دنیا کې شروع کېږي هغه ته خو 1000 کاله چې دا خو ډېر لوی شی دی وی چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی دا خپل عمر به شمېره نو چې 40 کم 1000 پاتې شو نو ملک الموت وله راغی ملک الموت ورته وی ستا ټیم پوره دی آدم علیه السلام ورته وی سوچ وکړه نو وی زه خو الله راولېږلم ستا وخت پوره دی وی 40 کاله مې پاتې دي ما ته الله 1000 ویلی دي او اعده دې شمېرم 40 پاتې دي وی ولې تا خپل نوسي داود علیه السلام نه دي ورکړی وی نه نه مې دي ورکړی دروغ یې نه دي ویلې په قرآن کې حدیث کې نبی علیه السلام وی نسیه وجحده یېرو نو ځکه انکار وکړو لکه د هغې عالم مثال داسې دی لکه سړی چې خوب وویني چا ته خوب یاد یو چا نه یېري نو انکار یې وکړو نو بچو یم یېره راځي او د خبرو نه انکار کوي یو سیکنډ ورته صبر ونه شو مکه 40 کم 1000 باندې ته سالانه ګوره ټیم پوره دی بس نو چې هغه مخلوق پیدا که دویمه خبره پکې وره نو فرشتو الله نه تپوس وکړو الله وی دا چې د دنیا کې بیا دا څوک دي وی دا د آدم علیه السلام اولاد دی دا به دنیا کې پیدا کېږي وی دا به هم دونه واړه واړه وي نه نه دا خو به غټ غټ وي دا خو به ډېر شی وي وی الله دا به دا دنیا کې څنګه ځایږي بیا دا خو کربونه اربونه نه هم زیات دي نو چې دا دې ته غټ غټ وجودونه ورکې نو دا به په دې دنیا کې ځایږي څنګه الله فرمایل مرګ به پرې راولم څه به ځي او څه به راځي یو ځای به ني دا ټوله څوک به ځي څوک به راځي چا نه به ځمکه خالي کوم او په چا به ډکوم نو فرشتې عجیبه خبره کوي وی الله چې مرګ دی ولا مقرر کو د دنیا نه ځي دې خوشحالونه دې د دنیا ژوند به څنګه تېروي هر وخت به د مرګ په سوچ کې نن مرګ راځي او سبا راځي نن راځي او سبا راځي نو چې دا چا مرګ په ذهن کې وي اب ژوند څنګه تېروي اب چا سره د خوشحالۍ خبره څنګه وکړي اب چا سره ژوند څنګه تېر کې الله وی د دنیا د لذتونه به ورته داسې خواره کم چې دا مرګ به ورته اړو یاد نه ير بیته دا څه دوس کنه ده د دنیا بچی او مال او دولت او کاروبار دا څه په دې ذهن کې خوګ دي چې مرګ یې خود نو مرګ یو حقیقت ته څوک انکار نشي صرف یو خبره ده اخر کې درته وایم چې د مسلمان د پار مرګ تحفه ده موت المؤمن تحفه د مسلمان مرګ تحفه ده تحفه ولی حدیث کې دا غي تشریح راځي چې موت مرگ هغه تحفه ده یوصل الحبیب الى الحبیب چې دوست د دوست سره ملاوي مسلمان الله سره ملاويږي مسلمان جنت سره ملاقات کیږي